سلامونه نیکې هیلې احترامات هیله د ټولو به روغ جوړ او صحتمند وئ. دوستانو حتما به د ټولنیزو رسنیو نه استفاده کوئ او د یو شمېر افغانانو کړنې به وینئ. بدبختانه باید ووایم چې دې وروستیو کې یو شمېر افغانان د ټولنیزو رسنیو له لارې نه د اسلامیت او افغانیت خلاف کړنې ترسره کوي. د داسې اشخاصو مقابل کې موږ او تاسو دنده څه ده، څه کوو او څه باید وکړو. داسې اشخاص زیات دي چې یو مثال یې درته ولي الله درکومه. ولي الله د ټیک ټاک له لارې نه لایف راځي او د اسلامیت او افغانیت خلاف کړنې ترسره کوي. خو بدبختانه یو شمېر ځوانان ولاړېږي او وایي چې ولي الله د افغانانو افتخار ده او هغه د افغانانو ستوری ده. څو ورځې مخکې مې ویډیو وکتله، یو ځوان وایي ولي الله د افغانانو افتخار ده او هغه د افغانانو ستوری ده. نه، داسې نه ده. ولي الله د افغانانو په سپېڅلي تاریخ باندې یو تور داغ ده، ځکه ولي الله هېڅ داسې کوم کار نه ترسره کړی چې په هغه د افغانانو افتخار وکړي او د افغانانو د سرلوړۍ سبب دې وګرځي. ولي الله ټیک ټاک کې شپه ورځ لګیا وي، کنځلې کوي، فحاشي خوروي، ډمې ګډوي او د موږ او تاسو ځوان نسل را تباه کوي. که چېرې موږ او تاسې داسې اشخاص تعقیب کوو او داسې اشخاصو ته د ستوري او د اتل لقب ورکوو، نو موږ او تاسو خپل ځوان آینده نسل کوم طرف ته بیایو؟ موږ او تاسو خپل ځوان آینده نسل ته کوم پیغام ورکوو؟ یو شمېر ځوانان راولاړېږي او وایي چې ولي الله د افغانانو په خوله باندې خندا راولي. آیا د افغانانو خوشحالول د افغانانو په خوله باندې خندا راوستل به فحاشي خورول وي؟ د افغانانو بې عزتي کول به وي؟ آیا ولي الله او د هغه ملګري د ټیک ټاک له لارې نه چې کوم کارونه ترسره کوي دا به یو ښه مسلمان ترسره کړي، یو ښه افغان به یې ترسره کړي؟ لطفاً افغانان وروڼو داسې اشخاص مه تعقیب کوئ کوم چې د ټولنیزو رسنیو له لارې نه د اسلامیت او د افغانیت خلاف کړنې ترسره کوي، ځکه دوی نه دي ملامت. دوی د همدې کار ته کار ویلی ده او د همدې لارې نه عاید ترلاسه کوي. ملامت ما او تا یو چې ورته ګفټ کوو، لایف کې ورته ناست یو او تعقیب کړی یم ده، فالو کړی یم ده. د دې لپاره چې ما او تا په دې ګناه کې ورسره شریک نه یو، لطفاً دوی درسره انفالو کوئ، دوی مه تعقیب کوئ. او اخر کې داسې اشخاصو ته یو وړوکی پیغام لرمه، هغه دا چې لطفاً که ولي الله وي که نور وروڼه یې له داسې کړنو نه لاس واخلئ. دا کومه لاره باندې چې روان یې دا هم د دنیا او د آخرت د بدبختۍ سبب ګرځي. نن سبا 21مه پېړۍ ده او د پیسو د پیدا کولو لپاره مختلفې شرعي حل لارې شته. کولی شئ نورو لارو نه هم پیسې پیدا کړئ. مینه او مننه.